سلامونه ستړي مشي وخت مو په خیر. زه صافیم د وزیر نیوز څلېرویشت ورځنیو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. نن دوشنبه د 1404 هجري لمریز کال د تلې 28مه او د 2025 زیږدیز کال د اکتوبر 20 ده. مننه چې له موږ سره یاست. زموږ پاڼې هرومرو خوښې کړئ. افغانستان او زیمبابوې نن دوشنبه د اکتوبر په 20 په یوه ټیسټ لوبه کې له یو بل سره مخامخ شوې. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د زیمبابوې پر وړاندې ټیسټ لوبه کې په لومړۍ پاڼۍ کې ټول 127 منډې جوړې کړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. وروسته د کوربه زیمبابوې لوبډلې توپوهنه پیل کړه او د ورځې تر پایه د دوه لوبغاړو په سوځېدو 130 منډې جوړې کړې. زیمبابوې د مهال له افغانستان څخه 3 منډې مخکې ده او سبا به خپله توپوهنه جاري وساتي. د افغانستان 19 کلنو لوبډله بنګلادیش ته د سیالیو لپاره روانه شوه. د افغانستان د کرکټ 19 کلنو لوبډله د بنګلادیش د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې د 15 ورځنۍ سیالیو لپاره نن بنګلادیش ته روانه شوه. د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې افغان لوبډله باید هیواد ته له رسیدو وروسته یوه اونۍ تمرینات ترسره کړي او د روانې اکتوبر میاشتې په 28مه نیټه به د کوربه هیواد د 19 کلنې لوبډلې پر وړاندې په لومړۍ ورځنۍ لوبه کې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. د هیواد فوټسال 19 کلنه ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې د ګډون په موخه بحرین ته ورسېده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو فوټسال آسیایي سیالیو کې افغان لوبډله په الف ګروپ کې له کوربه بحرین، ازبکستان او چین سره مخامخېږي. دغه سترې سیالۍ به راتلونکې پنجشنبه پیل شي او په مزار شریف کې د کیک بوکسینګ د منی سیالۍ ترسره شوې. په بلخ ولایت کې د کیک بوکسینګ فدراسیون د استازولۍ له لوري د منی سیالۍ د مزار شریف په ښار کې د شاوخوا 100 ورزشکارانو په ګډون ترسره شوې. په دغو سیالیو کې لوبغاړو د ځوانانو او لویانو په کټګورۍ کې له یو بل سره سیالۍ وکړې. د بلخ د کیک بوکسینګ فدراسیون مسؤلینو ویلي دا سیالۍ د دې ورزش د ودې او د نوې استعدادونو د موندلو په موخه جوړې شوې دي. د نن ورځې سپورټي خبرونه همدومره ورته رسواني خپرونې ښې